ښایسته صبح قدرمنو لیدونکو سلامونه. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د خبرونو سرټکي په کابل کې ځانمرګي برید ته غبرګونونه. د برېټانیا جارج دافیر وایي افغانستان سوکالۍ ته اړتیا لري. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه هیواد وپېژندل شو. د یوې پاکستانۍ رسنۍ راپور په ننګرهار کې یوه مدرسه زده کوونکو ته د ځانمرګي برید روزنه ورکوي. او ایران د روان کال له پیله تر اوسه 400 کسان اعدام کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت جارج دافیر رابرټ ډیکسن په کابل کې د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د څار ریاست یا پخوانۍ لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو ځانمرګی برید غندلی دی. ډیکسن د سې شنبې ورځ په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې هیوادوال تر کلونو ناکرارۍ وروسته سوکالۍ او امن ته اړتیا لري. هغه د کابل پروني برید د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. تېره ورځ مازدیګر شاوخوا 4:15 یو ځانمرګي بریدګر د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د څار ریاست پر کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال ځان ته چاودنه ورکړه. طالبانو د دغه برید قربانیان د یوې ښځې په ګډون 6 وژل شوي او 12 ټپیان اعلان کړي دي. ورته مهال ځینو سرچینو اشتسو ورځپاڼې ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. داعش اړوند اماق خبري اژانس د ځانمرګي بریدګر عکس خپور کړی او لیکلي دي چې بریدګر کارکوونکو ته په تمه و څو له عمومي دروازې ووځي او ځان ته چاودنه ورکړي. په کابل ښار کې دا چاودنه داسې مهال شوې چې طالبان پرله پسې د سراسري امنیت ادعا کوي. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون بنسټ او د اوسلو د سولې څېړنیزې موسسې د ګډ راپور موندنې ښیي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه هیواد دی. انټي نیوز د سې شنبې ورځ د دغه راپور د موندنو په حواله لیکلي چې د نړۍ د ښځو سولې او امنیت په نوملړ کې افغانستان د ښځو وضعیت له اړخه د 170 هیوادونو په کتار کې وروستی ځای لري. د راپور لیکوالانو دا امتیاز د څو ترخو بیلګو پر بنسټ ورکړی چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو انتقامي وژنې او د هغوی جبري ورکېدل شامل دي. د دغه راپور پر بنسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روغتیایي پاملرنې د خرابېدو له کبله د دغه هېواد له هرو زرو ژوندیو زیږونونو څخه د شاوخوا 620 میندو مړینه په نړۍ کې تر ټولو لوړه کچه ده. په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر تصویب شوي قانون ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې دغې ډلې پر ښځو نوي محدودیتونه لګولي دي. د دغه راپور له مخې له افغانستان وروسته د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مرکزي افریقا او یمن د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه هیوادونه دي. ډنمارک، سویس او سویډن د ښځو د وضعیت له نظره 3 غوره هیوادونه ګڼل کیږي. طالبانو له تېرو 3 کلونو راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. تیر کال هم افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې د 170 هیوادونو په منځ کې وروستی ځای لري. سما ټي وي په ننګرهار کې د ترتیل القرآن مدرسې د یو زده کوونکي روح الله له قوله ویلي چې دا دیني مدرسه د بمونو ځای پر ځای کولو د زده کړې تخصص لري. دغې رسنۍ د سې شنبې ورځ لیکلي چې روح الله د ننګرهار په تورتم کلي کې د ترتیل القرآن په مدرسه کې له پوځي زده کړو وروسته د امان الله او سجاد په مرسته په یو شین موټر کې پاکستان ته د برید کولو لپاره ننوتی دی. روح الله څرګنده کړې چې په دغه مدرسې کې 10 ورځې د ځانمرګي برید روزنه ترلاسه کړې ده. د هغه په وینا پاکستان ته له ننوتلو وروسته له خپلو 2 همکارانو څخه جلا شوی او د سلیمان په نوم له یو کس سره د برید د ځای د معلومولو په موخه لیدلي دي. د سما ټي وي د راپور له مخې ترلاسه شوي شواهد په افغانستان کې د دغه هیواد د دولت ضد مخالفو وسلوالو د حضور په تړاو د پاکستان ادعا تاییدوي. طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. پرون پی ټي وي راپور ورکړ چې طالبانو د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او د هغه ملګري مزاحم محسود ته په افغانستان کې د اوسېدو وسلې ګرځولو ځانګړی جواز صادر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کارپوهانو په ایران کې د اعدامونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال له پیل راهیسې په دغه هېواد کې 400 کسان اعدام شوي دي.
دا کارپوهان چې 11 کسیزه ډله ده د دوشنبې ورځ په یوې ویناپاڼې کې ویلي چې یوازې په اګست میاشت کې 11 کسان اعدام شوي دي. د کارپوهانو په وینا په اعدام شویو کسانو کې 15 ښځې هم شاملې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې ډیری دا کسان د نشه یي توکو اړوند د جرمونو په تور اعدام شوي دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی و چې ایران د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله هر کال تر ټولو ډیر اعدامونه کوي. قدرمن لیدونکو دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا د خدای په امان.